مالکا خیر دې ته څنګه یې ورکه یې بیخي والله اوس څوک پېژنم نه بس ګیم کې خپل لایف کې ناست وي یوازې ما درته ریکویسټ اچولی نه دی اکسپټ کولی ګیم مړه ته لپاره بیا گیم کې او دې بیبو ته پته زه چا سره گیم نه کوم که نه نو ته د کومې مخ ښکاره کې خو مخکې پټ وي که نه نه ګیمونه زه سره کوم نو که نه د سره ما چېرته گیم کړی نه دی نور څنګه یې ښه یې جوړې برابرې خیر دی ته څنګه یې شکیل مې درله رضا کړی دی غم مه کوه زه وختي راغلی وم پسې ته ګوره که نه ګوره دا ډېر کبر کوي غرور کوي دا قسم دی والله مالکه پوهه که دا شکیل نه رضا کېږي شکیل که مړ کم نه رضا بیبو مه کوه پیشو بیبو دا خپلې بهانې سره که نه دوبۍ ته راوغواړی دا چې ته بېغمه چې ما ته خالص فون وکوې نه شکیل دوبۍ کې خپل کېښوده بس دا زه دواړه خونه تړمه شکیله خبره کوه شکیله اوس دواړه مخامخ دي کومه هلې اوس وایه اوسه دې بیبو پسې ورځم خو دې کباړ پسې نه ځم زه صحیح د بیبو په خپله بانې راوغواړم دا به بیا ما ته وایي چې راشه نه خلاص مې کړه قبوله وي خو خلاص مې کړه وا شکیله ها تا خو وختي ویل چې ته ماته کباډي به جوړېږې نو تاله زه ګاډی ستا ګاډي څه مطلب دی که زه کباړي مو کار چې وګوره مالې پر غواړ چې دا کباډي شکیله د دې بیبو ډېر زیات شرطونه دي دا پوره کېدل ګران دي خو دا نینا ښه ده زه ولا پوره کوم که نه زه ولا پوره کوم زه ولا پوره کوم هغه پوډر موډر ورسره هم خپل ډېر دي مالکه زما هېڅ شرط هم نشته بس خالي دې دا ما ته ښه وکړي ګاډۍ به وله نه کوم نه ته به راله څه شی والی یو مردار شان د ټکسي به راله اخستی پارې لارې کې به پنچر ولاړې کار به درواله ته به پکې ښکارې په دې ټرک کې خو ښکارې هم نه چې سیټ کې ناستې په هغه ګاډي ستا په سایز والم چې پکې ناستې څوک وایي هغه د شکیل خان روان دی په ټرک کې خو ته ښکار هم نه دومره غټ ټرک ته ته دونه یې دا خو د پیسو ماشین دی سپینې شیشې به یې چشمې مشمې به دې لګولې سورپور خلک وایي هغه د نینا شکیل روان دی بیبو تا ته یو خبره واوره خبره واوره دا خو د پیسو ماشین دی ماشین خبره واوره وختي راته عبید وویل زه دې له پیسې لېږم مال وراوې لېږم عبید ستا ملګری سعودي والا اے بیبو ما اوس پیلپینۍ مارکیټ ته لاړو که نه هلته کې سودا هم راغېستله هلته یو دوه درې پښتانه ولاړ وو که نه ما نه پېژندل زما په خوا باندې غلې غونډه کې تېر شو داسې کوي وایي شکیل چېرته دی مونږ سمې منډې کړلې لاره کې خلک لاره کې اواز راکوي وایي شکیل چېرته دی داسې مې کتل هغه یو هغه خو دومره غټه غټه ګیرو به شنې شنې سترګې د پیلپینو ته مې وایي منډې که راځه سامان پرېږدوه هسې ګوره په دې خبره واوره په دې ټیک ټاک کې چا پېژندل هم نه و شکیل څومره پېژند وا شکیله وخت کېده ته به کله راځې دوبۍ ته زه کېدای شي سبا نه بل سبادار شم په سایکل ماشاءالله بزنس کلاس کې راځې به بس خدای دې داسې کې ځان له سپیشل جاز وکړم نینا وایي چې زه وله سپیشل جټ لېږم او په هغې کې به یوازې راځي وایي زما پته بلا کې زړګون زما داسې حساب وي که نه چې زما چې کوم دی د اختر په شپې هم کاري د اختر په شپه نه دی سبا اختر یې نن مې کاري ما ورته وړوکي اختر کې هم ویلو خو پته نشته چې دا زما نه یارېږي خو څه مسله ده ما ورته وړوکي اختر کې هم ویلو ما یې راشه خو دا وی زه ټرای کوم کومرې له لاړم بیا نشم راتللی خو بیا یې عمره هم ونه کړه رام نغله اوس هم ورته وایم راشي هسې د مرګړتیا په نظر ورته یم دا نه چې څه په غلط نظر ورته یم اوس هم ورته یم راشه اختر کې به چکر مکر ولګې او درې څلور چوټي خو به یې لازمي که نه اختر کې دا هر چی میزټ خرڅه به د لمنګ وکړو راشه ما ته دومره خشته ګفټ اخیستی دی بس زه وایم چې ته به کله راځې دا دیله ورکه دا دیله ورکه دیله دا خو دې سم د شکیل سایز پیدا کړی دی قسم دې دا خو ټول د شکیل عمره دی او بیا وغورځې راپرېوځې بیا به زه څه کوم
باندې زړګو زه په خپله متکېږم ستړی شوم بس نور د ټینګ کې نه یم بوډا مکو د دې دغه نه مه تخته ګوره شکیله نه حقیقت کې زړګو 2 بجې شولې بیا سارې خیره سه مونځ لم بیا په دا ستا قصور نه دی دا ستا قصور نه مالکه ته وایه راشه وی اختر کې راشه وی غټ اختر له راشه دې مال د اوسه پورې دې مال پالو به کم نه راکې کنه پته کې دا شی وران ده اے بیبو زاسم یوازې پاتې کېږم څوک کم نشته دی کې وازم بیچلر یوازې څه شته نو راځه دوبۍ ته کنه او په دې هر پوره دوبۍ کې به وګرځم چکرې مکرې بدل راځم شکیل خبره ته مې غوښتنه ما ته پته چې روټون شوي خو زه ته لږ نور دې ټون کوم صبر وکړه لږ زما خبره ته غوږ کېږده زه ستا قصور نه دی زه تا ته دوش نه راکوم ستا عمر قصور دی چې ته خوب راځي لګې وګوره موږ څومره ځوان یو موږ ته خوب نه راغلی نه ما ته تاسو څه شی کوئ نو تاسو خو زمنګه خورئ منګې د لګټو تاسو خورئ نو تاسو څه شی کوئ بیبو دا دوره منافقه دی کنه دا اوریجنی ته گفټینګ کې تور کا قسم ونه نه کله دې لګ لګ 100 200 300 کله کله کړه وتا نه ته کله گفټینګ کړه دی تعالی ما گفت اره جنې تک یار چا ته راواله دا غره بندوق ته تعالی ما گفټینګ اخسته خدای دې خاکه گفټینګ مې دلا خسته دې قبر چیرې مې دلا خسته کافی نه ده دا وګوره نو چې زما شنو په تیرې څه کومه ته بس کاری ما خو خپل چینګنی ویلي زه په هغه تیرې څه کومه زماړه درې څالور میاشتې دې وشوې واتس اپ کې دې میسج کړه نن جواب در کوم مزه اے شکیله زما خبره وره شکیله نه مې روز ته تاسو والله دې دا د 1700 کسان دي دا خلک د ځوانه باشي کی ماشي کو کوم زمانه تاسو دا 1700 کسان نه 1700 1800 کسان اوسم دلته ناشتي کنه څومره ټیم دې دا میسج وشو نه اے شکیله یاره چې کاوی می کنه بیبو دوانه می درې میاشتې به کېږي چې میسج یې کړه جواب نه کتلې مې موته نه چې نه میسج دی دا هغه زمونږ یو ملګری دی هغه وایي شکیل زما لایف ته راوله دا هغه ډېر غټ ارمان دی مننه دا نه ورځي پته نشته ته ته ما یو څو پرې میسج کړو دا چې ته بیزي اوسه ځای کې وبې زم داسې ډېر نه تنګوم که نه دا هغه ډېر غټ ارمان دی ما ته وایي نه زما لایف ته یو پره شکیل راوله دا اصل کې بیزي او نور چا سره خو ته پوه نه شوې ارمان دی نه نه زه بیزي یم زما کار ډېر دی زه سره ماښام راځم نه شکیل حقیقت ته شکیل بیزي دی شکیل بیزي د ورځې نه نه زه ډېر سخت بیزي ما ته پته کنه ډېر سخت کار دی قسم دې کنه قوران مې د تاینې قسم مې نه ته په دې تور شپې خوړو کوي وی جنې سم په واتس اپ ګړېږم دی لا مې جواب نه دی ورکړه غریب درې میاشتې وشولې قسم دې کوي وی هغه داسې چل نه کنه هغه چې لایف راشي ما ته میسج وکړي ما بیا تنګۍ دلته چې بیا په واتس اپ رنګونه و لایف کې کوي نو بلاک یې کړه هغه داسې میسج نه کوي کنه هغه داسې میسج نه کوي نه وته زه کوم هغه چې ولې بلاک کا مطالعه ولې زما په مینه باندې خپل دي زمانه تیار نه پوتاختو ولې ته قسم دې نه پریدم بن مې نه د پکار هغه و زما بنه جوړیږي گیمونه ورسره کول خیر دی اوس ورته د واده او پر ورکې ځان مخ کې کوي والله را باندې بدی وځي کی ګوره څوک ساده دلته غلط خبرې لیکي څنګه دا بادرنګ چې را لګي نه د دې نمخ که بادرنګ نمخ یو لس کمنټ مخ کې وګي موډیټر دې څه شو بیا بو مونیټر نه بلاک کوي به بو د سړی نه د خېته مم کانسل چې دلته کوي او بل خبره ده کنه دا بادرنګ چې را لګي خیر دی دا پښتنه یو موډیټر کلک ساتلا دا سم ناشته ده اے دا نه دا وای خان نه دا موډیټر کا بیلر کا دا وای خان نه دا موږ ته چې گیفټینګ کو دا لک موډیټر کا بیلر کا میوټ کوي په بلاک کول باندې کوي
وای خان دا کسان لږ ساعته لپاره میوټ که بلاک کوئ ما دا وای خان نه دی دا زما د ورور په شان دی ډېر خلک شکیله ملګری دی زما ملګری زه سوات یم علي خان بحرین سوات ورګه چې وای خان راشي لاړل یا آقا علیکم صبر نشته وای خان لاړ وای خان ووتله ځه دا یو اس پښتانه که دا چې هم ناسته ده وختي نه څوک یا دی زه سیده زړګو زه په خپل هم ځم سملم بیا سبا به خیره سکا ولګوم سیده شکیله ما ته راشي شکیله بس په دې کې خبره ډن کړه ته په نه څنګه په اختر کې زه غوړته نه پسې نه په بیبو پسې راشه شکیله راشه